د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو، څنګه چې به تاسې په سرخط کې لوستلي، د نن موضوع چې د هغه د پنجاب فوز د دوه مخي او شیطاني څېرې او د ځینو بلوچانو او پښتنو ګلخانیتوب په اړه به در سره خپل نظر شریکوم. تر پایه له ما سره اوسئ. ملګرو، نن در سره ځکه دا په د سوشل میډیا او خاص کر په د موږ چې د ټولنیزې رسنیو په دې باندې ځینې ګلخانان راځي د پښتونخوا نه او ځینې د نورو هیوادونو نه وي، خو د پښتونخوا یې په نورو هیوادونو کې ژوند کوي. بیا هغه چې دی ټوله ورځ خپل ګلخانیتوب کوي، د پاکستان ستاینې او صفتونه کوي، او دوی داسې فکر کوي چې دوی هم پاکستانیان دي او په پاکستان کې ژوند کوي، او څه چې د پاکستان ویاړونه افتخارات دي دا هم د دوی دي. مګر داسې نه ده، خو دوی په دوی باندې نه پوهېږي. لکه که دوی چېرته په دوی باندې پوهېدلی نو دوی خو چې دي په پاکستان کې چې دی، پاکستان چې دی هغه صرف د پنجاب دپاره دی او د پنجاب د واکمنۍ دپاره یې دغه نورې صوبې چې دي. همیشه زه دا خبره کوم چې دوی هلته محکوم قومونه دي او داسې ژوند کوي لکه په پخوا د انګریزانو په وخت کې به چې هلته نورو قومونو ژوند کوو او واکمن قومات انګریزان او دغه نور چې دي هغه د واکمنۍ لاندې به ژوند تېروه. همداسې اوس چې کله انګریزان لاړ، اوس هلته واکمن قوم پنجابی دی او دا نور قومونه د هغوی دغه د محکومیت او حاکمیت لاندې ژوند تېروي، خپله محکوم دي او د حاکمیت لاندې د پنجاب ژوند تېروي. دلته چې هر څه دي په دغه پاکستان کې دا ټول د پنجاب دي، فیصلو کول حق هم د هغوی دی. زه در سره دا لنډ غوندې دا ویډیو در سره زه تاسو سره شریکوم. بیا په همدې ویډیو باندې زه خپله تبصره لرم، خو دا ما نه راغوستو. دا طارق شیر خو داسې دی چې ډېر زیات ځوانان چې دي د پښتونخوا دا فالو کوي، دا اوري، نو زه بیا مجبوره کېږم هم چې دغه شانته ځوانانو چې د دا ډول په ذهنونو کې د پاکستان او پاکستانیت پیچکاري کوي، پښتونولي احساس ترې اخلي او هغوی ته دا ویاړ ورکوي چې تاسې پاکستانیان یاستئ، نه څه چې د پاکستان ویاړونه دي هغه ستاسې دي. خو دا غلطه کوم دغه چې کوي، خبرې چې هغوی ته کوي، هغوی بیا په غلط رقم باندې اخلي او هغوی هم بیا فکر کوي چې رښتیا څه ویاړونه چې د پاکستان دي دا زموږ هم دي، نو هغوی بیا ډېر زیات ځان داسې مغرور احساسوي او ښه احساس کوي او ځان ته داسې فکر کوي چې واقعا دلته چې دی دویم په دغه حکومتونو کې او په پاکستان کې دویم څه واکمني کې د دویم څه حق شته، مګر په حقیقت کې داسې نه ده. نو د دې په خاطر باندې همدا ما غوښتل چې یعنې ما په دې باندې به خبرې نه کولې، داسې که په راتلونکي کې چې هغه پښتانه ځوانان چې د چا د خبرو نه دغه کېږي، متاثره کېږي یا د هغوی نه څه اخلي او پاکستانیت پکې د مغزو کې پیچکاري کېږي او د پښتونولي احساس د منځه وړي، هغه باندې به کله کله موږ خبرې کوو. نو راځئ او لومړی د سره دا ویډیو شریکوم، بیا پرې زه لږې خبرې کوم. مونږ چې هغوی له کوم غزار ورکړی دی، شپږ راپیلې راغورځولي دي، غاښونه وله مات کړي دي، د دې نه پس په هغوی مونږ سره لاس څنګه میلاو. لومړی به تاسو په دې باندې خبرې کوم، د هند شپږ راپیره راګزار کړي. صحیح ده که راګزار کړي مې، زه اوس دې ته دا وایم چې په دغه پنجابي فوز کې چې کوم امر کېږي او د جګړې یا د جګړې د نه کولو، په دې کې د پښتون برخه شته؟ نه. د فیصلو حق او اختیار چا سره دی؟ د پنجابیانو سره دی. چې د کم هیواد سره وجنګېږي، د کم هیواد په لمنه کې ځان واچي او غلامي وکړي لکه امریکا او چین او داسې نو دا حق د چا سره دی؟ دا حق صرف د پنجابي سره دی چې هغه به دا پرېکړې کوي چې د چا د کم بل هیواد غلامي به کوي، د چا به نه کوي، د چا په خوښه به د چا سره جګړه کوي، د چا نه به ډالر اخلي او مسلمانانو پرې خرڅوي. دا حق د چا دی؟ دا حق چې دی دا صرف او صرف د پنجابي دی. نو چې راپیلې راګزار شولې او د جګړې ورسره وشوله، دا چا وکړه؟ ته لکه د یو فوزي په شکل باندې، یو عسکر په شکل باندې چې د پاک سر باندې د که په آرمي کې چېرته وي، د پاک سر باندې د پنجابي جنرال یا جرنیل یا کرنیل د هغې در باندې کله حکم وشي، نو بس هغه به هماغه به ته فالو کوې او ته به هغه منې او بیا به د یو هېواد سره جګړه کوې. نو ته خو دلته بېواکه یې. د غلام به په یو د عقا په ملکیت کې څه حیثیت وي؟ خو هېڅ حیثیت به نه وي، صرف فقط د زنده‌باد او مرده‌باد چغې به وایي. نو لومړی دا شو، څنګه اوس به دا نورې خبرې چې تاسو مسلمان په دنیا کې هغه بې عزته کړي دي. مونږ سره ایټم بم دی، خطرناک ملک یو په دنیا کې، اولنی اسلامي ملک دی
چې اټم بم دی ورسره. जो आर्मी चीफ मुसल्लत है वो अमेरिका और इसराइल का नुमाइंदा है. بس دا مې لږ ځکه پرېښود خو دا وایي زه اتمي موږ اتمي ملک یې اسلامي او موږ سره اتمي سلاح ده. اول خو دغه سلاح چې دم ستا په کې هېڅ واک نشته. هغه مولوي صاحب ویلې چې دا دلته چې کوم کرنیل جنرال او د فوج مشر راځي دا د امریکي او اسرائیل او دغه هیوادونو چې دی غلام او د هغې نه چې څه آرډر یا حکم راځي دوی په مخ باندې وړي. نو ستا خو پکې هېڅ واک نشته دی. صحیح ده پنجابي دلته مسلط دی په دغه نورو قومونو باندې خو هغه بېرته بیا د امریکي د چین د نورو هیوادونو سره یو د غلام حیثیت لري. څه چې هغه ورته کوي لکه یو وخت کې شیراني صاحب ویلي مولانا صاحب شیراني چې دا د پاکستان فوج چې دی دا په کرایه باندې چار څوک یې وغواړي دا په کرایه باندې اخلي او بیا هغه د هغه خلاف باندې جنګوي. نو ما داسې تاسو ویل چې دا یو اسلامي هیواد دی او د اسلامي هیواد اتم بم دی نه. تر اوسه پورې چې د پاکستان فوج څومره وژنې کړي او څومره عملیاتونه یې کړي دي هغه صرف د مسلمانانو خلاف کړي دي. مسلمانان په بنګال کې هلته چې کوم اعداد ما ولید د 3 لکه نه تر 10 لکه پورې ښیي خو زه چې هر څومره یې خو د 3 لکه نه تر 10 لکه پورې دوی هلته بنګالي مسلمانان وژلي وو. بل دا کار دی چې دوی ضرر چاته رسولی او هلته تقریبا څو لکه ښځې چې دی هغه بې حرمتي شوې وه. همدغه د پنجابي فوج ول بې حرمتي کړې وه. هغه هم په وروسته په دې ویډیو کې راځي. زه به دا ویډیو لږ پلی کړم بیا وروسته چې دی هغه بله ویډیو هم درسره شریکوم بیا په هغې کې به دوی دا خبرې کوي. पर जो चीफ जस्टिस मुसल्लत है वो उस अमेरिकी कुत्ते का भी गुलाम है और इलेक्शन कमीशन का जो चीफ है वो तो बस समझो कि कुत्तों के पिल्लों का सरदार है. बेइंतहा कमीना इंसान जिसके लिए जो सेनेट में तकरीर हुई थी आज खुलकर बात करने वालों की कि इसको तो लटका देना चाहिए और जो माल इसने खर्च किया इलेक्शन पर वो इससे वापस लेना चाहिए और इसके साथ देने वालों का भी हश्र बुरा होना चाहिए. वो बिल्कुल एक हकीकत है लेकिन धीरे धीरे मक्कार और अय्यार और शातिर मुजरिम जो हालात होते हैं गैर मामूली उनको मामूल के मुताबिक बना देते हैं. वो जिसकी हुकूमत चाहते हैं कायम करते हैं और धीरे धीरे लोग उस हुकूमत को तस्लीम कर लेते हैं. ये बहुत बड़ा जुर्म होता है. خو وګوره دې کې دا خپله دې داسې ویلی چې دلته چې دی دلته چې کوم د فوز مشر چې مقرریږي وایي هغه چې دی د امریکي اسرائیلو په خوښه باندې یو ایجنټ دلته راشي په پاکستان کې د فوز مشر شي او بیا چې دی وایي هغه مشر چې دی بیا یو دلته د محکمې باندې یو قاضي مقرروي چې هغه بیا د دې کرنیل یا د دې د فوز مشر د هغې د غلام وي او بیا په هغې باندې چې څه فیصلې وغواړي هغه کوي. نو مسله داسې ده لکه یو خو دغه پښتانه ورونه باید زموږ په دې باندې پوه شي چې صحیح ده دوی په پاکستان کې ژوند کوي د هغه ځای پېژندپاڼه ورسره ده خو دا چې ده دغه پاڼه چې ده دا د دوی د غلامۍ نښه ده. لکه د انګریزانو په وخت کې په وروسته په 1922 نه وروسته به که چا وغوښتل هلته بیا پاسپورټ هم ورته ورکوم او د هغه ځای دغه پېژندپاڼه بیا هم ورته ورکوله او بیا به په هغې باندې په وخت کې هغه خلکو سفر کوو. نو د دې نه خو دا وایي ځکه هغه وخت کې هغه خلک غلامان خو پېژندپاڼه به ورسره وه پاسپورټ به هم کولی شو د انګریزانو واخلیست هغې ته بیا د برټش انډین پاسپورټ بیا ورته ویلی. نو اوس که تاسو چېرته هلته ایستی که دغه پېژندپاڼه هم درسره ایستی خو بیا هم هغه حکومت چې دی هغه د پنجاب دی هلته واک دغه ځای اختیار ستاسې د وسایلو اختیار ستاسو د ځمکې اختیار دا ټول د پنجاب سره دی. تاسو هلته هېڅ هم نه یاستئ هسې ویاړ مه کوئ کله کله زموږ پښتنو ته بېرته دا پیغور هم ورکوئ چې موږ اتمي سلاح لرو خو اتمي سلاح خو هلته پنجابي لري ته خو یې نه لري او بیا هغه د امریکې په خوښه باندې به هغه چلېږي هغه بټونه چې دی بیا هم اختیار د امریکې سره دی. تا سره خو هېڅ هم نشته ته خپله هلته چې تر څو پورې ته په پاکستان کې یې ته به هېڅ هم نه پرمختګ شي کولی نه ترقي شي کولی نه د شي افتخارات لري نه ویاړونه به نه د شي لري او نه به څه لاسته راوړنې ولري ځکه همیشه به چې دی ته به د غلام یې هېڅکله به هلته ته یو آزاد او خپلواک ونه اوسېږي ځکه چې هلته واک او اختیار چې دی هغه د یو قوم سره دی او هغه چې دی د فوج هم د هغې دی او د پنجاب د ګټو د ساتنې لپاره دغه فوج جوړ شوی دی. ما دې په خاطر ویلي ته اوس وګوره ما مخکې چې ما خبره وکړه اوس خپله دلته بیا دغه چې دی ژورنالست دا اوس وایي چې
دغه چې دی د پاکستان هلته چې دی په بنګالیانو باندې لکه ډېر ظلم وکړو، هلته ډېره بېناموسي کړې ده. دا خپله تاسې واورئ په انګلیسي ژبه باندې وسوي. Officers were the real criminals. Why? Because I have read the books written by the Pakistani army generals like General Raja Khadam, who was here in Dhaka, and he wrote that General Niazi, who was a senior officer to him, he said that I will change the race of these Bengalis through my soldiers. That's true. So there is هلته یو پاکستاني جنرال په بنګال کې ویلي چې زه به د بنګالیانو نسل په خپلو عسکرو یا پوځیانو باندې بدله کړم. نه دومره به دوی دلته بېناموسي وکړي چې د بنګالیانو هغه نسل ته به موږ تغییر ورکړو. evidence available against these people. Why don't you release the names of these people? But what did happen there will never be forgotten by the people of Bangladesh, especially the women. Women like Saira. She is 16 years old, a widow, and pregnant with the child of a Pakistani soldier. Like thousands of women throughout Bangladesh, she is carrying a child she does not want. قبل دی لکه دا یو بل ډاکومنټ یو د هغه نه ما دا راواخیستو، دی هم دا ویل چې دلته چې دی د پنجاب پوځ بېناموسي کړې وه، او هغه یوه 14 کلنه بنګالۍ چې وه هغه چې دا د هغې نه حامله داره شوې وه. وګوره دا همیشه دلته د پښتانه راځي، یو خو خپله دوی د پوره معلومات نه وي، خپله لکه ناپوهه وي، هغه نور ځینې چې د دې نه متاثره کېږي، ځینې پښتانه نه وي کول، نو هغه د دوی نه فقط د دوی دا خبرې اوري پاکستان اتمي سلاح لري، پاکستان یو اسلامي هیواد دی چې اولنی اټومي قدرت دی، داسې خبرې کوي. بیا هغه ځوانان یې هغه دې خبرو ته ډېر خوشحالېږي، او دا یو ویاړ او افتخار احساسوي چې د داسې یو هیواد غړی دی چې هغه اتمي سلاح هم لري او قوت هم لري. خو بیا په دې کې دا ځوان دی بیا هغې ته داسې نه شي ویلی دغه نوي نسل ته چې موږ دلته خپله بیا پاکستان یو اتمي قوت هم دی، خو زموږ حیثیت پکې څه دی د پښتون چې د یو غلام حیثیت دی، ځکه موږ د پنجاب د غلامۍ لاندې ژوند کول دلته چې هر څه دي د هغې باندې یو پنجابی واکمن دی. نو بیا دا خبره خو دوی ته دا نه شي کولی، خو هغه داسې فکر کوي هغه خو نالوستی او که څه دي لوستل هم کړي، هغه دې نه خبر نه وي، ځکه هغه د پاکستان هغه مطالعه لوستلې ده چې صرف هغې کې د پنجاب کوم نصاب چې دی هغه ورته صرف دا ورښیي چې تاسو ټول پاکستانیان یاستئ او ټول ویاړونه د ټولو پاکستانیانو دي، مګر هغه بیا په دې ته پوه نه دي چې دلته دا فیصلې څوک کوي، دلته پالیسیګانې څوک جوړوي، دلته دا کوم نظام چې جوړېږي دا څوک جوړوي. په دې باندې بیا هغه خبره دی چې دلته خو دا چې جوړوي خو همدغه د پنجاب فوز او د پنجاب خلک یې جوړوي، که په پارلماني لحاظ یې هم پنجابیان یې جوړوي او که په عسکري لحاظ یې هم پاکستان دغه یې جوړوي، پنجابیان یې جوړوي. بل دا کار دی دوی بیا کله کله وایي چې د متحده اوس چې دا قطر کې دا کومه مسله شوې ده، یعنې دا وګورئ دغه شهباز شریف ور ورسېدو، هغې د هغې نه د ملاتړ ته کوي، هغه دې نه ملاتړ نه کوي، هغه ګوري چې دې ته به پکې څومره ډالر ورسېږي او خپله سلاح به څنګه هلته خرڅه کړي. خو چې کله که بیا جګړه هم د خطر دا به بیا په شاته کېږي، دې ته چې بیا امریکا څه اشاره وکړه بیا به په هماغه طرف باندې ځي. دا صرف د ډالرو د راټولولو په خاطر باندې ځان عربو ته نږدې کوي. دا کوم د اسلامي هغه ورورولي چې دا د هغې په خاطر ورسره ځان نه نږدې کوي، دا ورته دې په خاطر ځان نږدې کوي چې هغه یو څه تیاري چې دي که هغه پرې ورخرڅه کړي او که څه نوره سلاح وي چې هغه د قطر په دغه شیخانو باندې ورخرڅه کړي او دوی ته پکې یو څه ډالر پاتې شي. بیا وروسته خو هغه په دوی پوهېږي چې موږ ته بیا د پاس دی نه چې کوم حکم راغی د چا چې دوی غلامي کوي دغه پنجابیان بیا به د هغې خبره مني. بس همدا زما مقصد دی چې دغه ځای هغه کوم زموږ پښتانه نوی کول چې دی هغې ته هغه اصلي حقایق د پاکستان د روخي او د دوی هغه حیثیت او د بلوچانو هغه حیثیت چې په دغه هیواد کې دی په هغې باندې خبرې وکړو. د دنیا کې نور څه روان دي کولی شو په هغې خبرې وکړو، خو زه چې یوازې خبرې کوم هغه د پښتنو په خاطر کوم، د لوی افغانستان په خاطر کوم چې ولې موږ لوی افغانستان غواړو، دې په خاطر یې غواړو چې دلته به بیا خپله واکمنان خپله د پښتانۍ او د خپلې خاورې فیصلې به په خپله باندې کوي. نو دې په خاطر باندې چې دی موږ دا خبرې کوو. نو ملګرو چې کله تاسو زما دا خبرې اورئ دا بیا دغه نورو ځوانانو سره هم شریکوئ او هغوی ته یې رسوئ چې هغې باندې هم پوه شي. ملګرو تاسو چې کله زه چې کله راځم په ټیک ټاک کې چې کوم ملګري که موږ به ګوري هغه چې دی لکه اوس موږ ته ځینې کسان ناست دي هغه دغه ځای هغه کوم پیغامونه چې هغې لیکي یا کومنټ یې کوي هغه دلته ما ته په دغه باندې نه ښکاره کېږي په دې سټوډیو کې، خو د فیسبوک که تاسو بیا غواړئ د فیسبوک د لارې که ما ته میسج کوئ یا د دغه د لارې کوئ د یوټیوب د لارې چې کله زه په ژوندۍ باندې راځم ما ته صرف هغه ښکاره کېږي،
خو زه کله کله بیا به ځان سره دا موبایل راخلم بیا هغې ته چې کله زه ګورم بیا په هغې کې ټیک ټاک کې چا څوک کومنټ کوي بیا هغه به ماته ښکاري. نو تر بله ویدو پورې په لوی الله سپارم. خوشحاله ارام او سوکاله ژوند ولرئ. تر بیا د الله په امان.